बुनियादी मकसद आपके चेहरों पर खुशियां बखेरना है। प्रोग्राम का मकसद किसी भी शख्सियत की गिलाजारी नहीं। अगर किसी को भी हमारी किसी बात से इख्तिलाफ हो या उसे बुरी लगे तो हम पेश की माजरत खां हैं। हमें आपसे मुस्बत तनकीद की तवक्को है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमनो दनन्ना شپاړس زره کاله مخکې د چارسدي یو بنجاري کوم چې د پېښور په کوڅو کې کجل، رانجه او دنداسه خرڅول، هغه د پېښور په کوڅو کې څه داسې یو اواز وکړو چې رانجه والې، کجل والې او دنداسه والې. خو بیا پکې وویل چې والې والې. نو په دغه موقع د علاقې څه خلک راغونډ شو ده ته چې دا بنجاري څه وایي. بنجاري ویل کجل والے، رانجه والے، دنداسه والے او والے والے. خلکو دې بنجاري ته ویل چې بنجاري ستا په دې ټولو اوازونو خو مونږ پوه شو، زه صحیح ده، خو په دې والے والے خو دې مونږ ونه رسېدو، دا ته اخر څه وویل. خو بنجاري په دې باندې هېڅ غم غرض ونه کړو. بنجاري خپل غږ قایم وساتلو او ویلې دنداسه والے، کجل والے، رانجه والے او والے والے. شیبه ګړۍ تېره نه وه چې د علاقې څه معززین راجمع شو او ښه په مینه دغه بنجاري ته په خپه کې پړی واچولو، ښې وډبولو، ښې لسي کو، د شملو نه یې وله پرهېز کو او بیا ښه په مینه باندې یو کمرې ته راکاږلو، پراخ کو راخ کو. کمره کې الټه ځوړن کو او د بوسو لوګی یې ورته وکړو. دا خبره په مسلمانانو کې تر ډېر ټیمه پورې تاوېده راتاوېده چې آخر دا کس د اغیارو سره تعلق ساتلو، دا څه کوډ وډزو لکه والې والې څه ته وایي. خو بیا د مسلمانانو اخرنی ساینسدان ناصر خان جان په خپل کتاب کې کتاب المورتیه کې داسې لیکي چې اصل کې په بنیادي توګه باندې دا کس خو او د چارسدي، نو ده ویل چې والی والی، لکه چارسدي خلک والی ته والی وایي، نو دې کس ویل چې والی والی. د دې ګټیا بوګس او بونګه مذاق نه بعد ستاسو کوربه پرتوګ ناشاد تاسو ټولو ته په پروګرام شورشورۍ کې سرکلی وایي. د همیشه پر مونږ سره نن هم یو دروند میلمه د چا چې وزن هر ورځ زیاتیږي هغه معرفي کولو والا یم. مونږ سره په پروګرام کې موجود دی کینچي کلب صاحب. کینچي کلب صاحب په پروګرام کې راته خرکلی وایو. پوکم یو جهان مننه پرتوګ ناشاد صاحب، ستاسو هم یو بې ادبه شاعر ستاسو په باره کې څه داسې وایي چې پرتوګ ځان له خو پرتوګ دی، پرتوګ ځان له خو پرتوګ دی، خو سره د پرتوګاخ دی پرتوګ ناشاد دی. واه واه. نو یقینا تاسو چې دا کم غټ یا مذاق وکړو په دې د تعزیرات پاکستان دفعه 420 په تحت په تاسو باندې هم د کوړو سزا ختل پکار دي، خو هماغه به زه وایم چې خړې اوبه او وړاندې کبان. نو کینچي کلب صاحب دا راته ووایي چې نن به بیا په کوم شخصیت باندې خاور اچو او په سپږمو کې به ورته پړی اچو راکاږو به. پرتوګ صاحب داسې ده چې ارته خوله چې خوله یې د غوږونو ته رارسېدلي وختي مطلب، او دا داسې ښکاري لکه چې چا ورله په خوله کې سیونپ په سوک منډلی او سوک هماغه سوک کلندري سوک، دې سره غټې غټې خپې. د خپو نه یقینا زما مراد د خپو برنۍ حصه ده. لیجنډس په دې خبره پوه شو. په تن بدن د ډېر غربت، د ډېرې عاجزۍ او د ډېرې فقیرۍ د وجې د جامو شدید کمی. 4 غزه ژبه پرتوګ صاحب، څو غزه؟ 4 غزه. 4 غزه ژبه د ملا نه تو. نو یقینا تاسو خو ورسېدئ، ځکه چې تاسو هم ماشاءالله د یو ډېرې بې ادبه کورنۍ سره تعلق ساتئ او تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دا لړۍ شروع کړې ده، خو کتونکي لا نه دي رسېدلي، ای به هم ډېر ضرور رسي. نن چې کوم شخصیت دی چې په چا به مونږ ایره اچو نو هغه بل هېڅوک نه بلکې د بې ادبه پښتنو نیا، زمونږ د ټولو نیا، د ون اینډ اونلي د ولایت په ژبه کې، د ولایت په ژبه کې، د ولایت په ژبه کې د ون اینډ اونلي علیشا 007. یعنی کینچي کلب صاحب نن به مونږ د بې ادبو پښتنو په نیا بیبي چې نوم یې علیشا 007 دی په هغې باندې به خاور اچو. پرتوګ صاحب داسې ده چې یو خو د ټول نه وړاندې دا خبره ذهن کې ساتل پکار دی چې په نیشنل ټلویزیون چې مونږ کله کینو نو مونږ له دا نه دي پکار چې مونږ د خپلو اسلافو سپکاوی وکړو. یعنې تاسو ووایي چې نن چې کوم زمونږ موضوع بحث شخصیت دی
نو هغه د الیشا 007 نه داسې نو ویل پکار تاسو له داسې ویل پکارو چې نن به مونږ په جناب عالیه الیشا 007 بی بی یا شارټکټ کې تاسو هغه ته نیا بی بی ویلی شئ په هغې باندې اراچو نو کاینډلی د دې هم لږ شان خیال ساتل پکار ځکه چې بیا کمنټس کې زمونږ چې کوم کتونکي دي نو هغوی بیا موږ نه دا ګیله کوي چې تاسو داسې غلط الفاظ هیڅ کله مه استعمالوئ کیجی کلب صاحب دا راته ووایي چې دا عظیمه میرمن په کوم ځای کې دریافت شوه په کوم ځای کې لکه د خرې لومبۍ لتې ووالې او د دې مور بیبي د خوله دونه هرته ولې ده پرتوک صاحب تاسو لکه دوران ډاټسن سلف ووالو او په یو سام ډېرې زیاتې پوښتنې وکړې ډېرې مهمې پوښتنې مو کې ډېرې ژورې پوښتنې مو کې ډېرې ښې پوښتنې مو کې او ډېرې ښکلې پوښتنې مو کې خو تاسو څه پوښتنې وکړې کیجی کلب صاحب دا راته ووایي چې د مور بیبي د خوله دونه ولې هرته ده او دوی په بس ورسېدم او که نه دې نه وړاندې چې تاسو بارډر کراس کړئ نو زه به جواب درکړم چې د دې نه وړاندې زه په نیا بیبي اول خو تاسو دا ذهن کې واچوئ چې دا مور بیبي نه ده ښه نیا بیبي دا زموږ نیا ده دا د بې ادبه پښتنو نیا ده او زموږ چې کومه بې ادبي ده هغه باباجي شروع کړه او دې مخ په وړاندې بوتله دا د دوی یو زه به ووایم چې کو دغه دی د دوی افرټ دی نو د دې نه وړاندې چې زه په الیشا بیبي نیا بیبي باندې تیاره واچوم زه دا غواړم چې د فرمان کسکر باباجي د خاندان د نیا بیبي د خاندان سره لږه شانتې موازنه وکړم د دوی خپلو منځ کې کمپیریزن وکړم چې یو اړخ ته موږ وګورو نو د باباجي خاندان د بده مرغه ټول انسانان او ټول اشرف المخلوقات پرتوک صاحب تاسو هسې پرتوغا غوټه کړې دی هسې راله دا مازه خرابوي شور څه ته وایي یار مړه نه کوو سړی دا پروګرام ورکوو فضول هسې دماغ خرابوي مړه شور پرتوک صاحب دا خبره مایند کوئ ما خو لکه شور هلته زه لږ یم خبره کوم هلته بس ختم شو هر څه ختم شو بس تاسو خپل لکه ګوره زموږ ټیم قیمتي دی که نه ما دا خبره کوله چې د دې نه وړاندې چې زه په نیا بیبي باندې تیاره واچوم یا پې ایره واچوم یا پې شګه واچوم یا پې خانک کېدم زه دا غواړم چې د دې د خاندان د مور او پلار د باباجي د خاندان د هغه د مور او پلار سره موازنه وکړم موږ په تېرو پروګرامونو کې هم دا خبره کړې ده چې یاره زموږ د بې ادبه پښتنو نیکه باباجي فرمان کسکر باباجي د هغه مور او پلار د بده مرغه ټول انسانانو د هغوی تعلق د اغیارو سره هغوی ټول اشرف المخلوقاتو او هغوی ټول د تهذیب کلتور تمدن او د دغه خبرو سره د هغوی تعلق دا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده واحد یو پکې زموږ باباجي سمال سیټن هغه موږ دا ټولې خبرې کړي دي خو په دې کیس کې موږ ډېر خوش قسمته ثابته شو هغه څنګه پرتوک صاحب تاسو به حیران شئ چې د نیا بیبي نه صرف یوازې نیا بیبي انتهایی بې ادبه بدتمیزه او بدتهذیبه ثابته شوې وه بلکې د دې چې کوم مور او پلار دي هغه د دې نه هم 2 ګوتې سیوه وو هغه د دې نه هم 2 ګوتې سیوه وو او هغوی هغه ریکارډونه پرېښي دي چې شیطانان خپلو کې په جنګ دي چې دا به مونږ څنګه ماتو او کتابونه راخلي یعنی یو کتاب د سکندر اعظم د پیدایش نه 46 کروڑه کاله وړاندې یو کتاب لیکلی شوی دی او دا په موهنجودړو کې دریافت شوی دی په هغې کې داسې ذکر شته چې یو ټیم کې الیشا بیبي یعنی زموږ نیا بیبي او د دې والدین دی چې مکمل څه ټیم په عروجو او د پښتو بې ادبۍ ته سم کار ویلو نو شیطان د ډېر حسد نه نسوار شروع کړ شیطان د ډېر حسد نه د ډېر غصې نه چې اخر زما دا کار زه څنګه دا نه پاتې راتلی شم هغه د ډېر غصې نه نسوار شروع کړو دا د نسوارو آغاز د هغه ځای نه شوی دی پرتوک صاحب زه دا غواړم چې د نیا بیبي تعارف زه د ګاونډي ملک د ګاونډي هیواد افغانستان د یو لیکوال په لیک کې وکم یعنی دا صرف پاکستان کې خلک لیک نه کوي دا په افغانستان کې هم داسې خلک شته داسې جوور خلک شته چې په جوورو کندو کې هغوی ډېر غټ لیک کوي نو د دې لیکوال نوم دی خان ټپوس کارغه او دې لیکوال په فلسفه کې یو خو پی ایچ ډي کړې ده او د ده خصوصیت دا دی چې دې سره دی سوزکې هم چلی پارټ ټایم دی سوزکې هم چلی او د فلسفه کې پی ایچ ډي هم کړې ده
نو د دې یو کتاب دی او د کتاب نوم یې دی د چیلو پچې. ښه. د چیلو پچې کتاب کې دی په 18مه پاڼه باندې څه داسې لیکي. ما هغه اقتباس ځان سره راوړی دی. ښه. زه یم چې من او عن چې هغه څه لیکلي دي چې هغه زه دې کتونکو ته وړاندې کړم چې دوی ته د خپل تاریخ پته ولګي چې د کوم لرغوني تاریخ سره دی تعلق لري. یعنې یو سټ ته خو اغیار لګیا دي کارونه کوي. سعدالله جان برق بخښنه غواړم یو غلط ټکی مې استعمال کو، یا پرویز شاهین یا اباسین یوسفزی یا دغه شان نور خلک لګیا دي اغیارو کې او هغوی زمونږ پوندې وایي لګیا دي هغوی تحقیق کوي، خپل تحقیق جاري ساتلی دی. خو دې ځای کې زمونږ هم لیکوالان شته